وای زما ښځې وایم ته په خاورو کې پرتې او زه دلته تماکو لرګو سره ناست یم وای زما ښځې او چې ته تلې نو زه به دې ځان سره بوتلې وم زه دې چا ته پرېښودلی وای وای خدایه یا خدایا وایم پړه مې سیادلی زیره د یخل کاڼو څوک شته ده چې ما رضا را رضا کي وای وایم یا ښځې ته به څنګه پرتې خاورو کې یا خدایا پاکه یا پلاره خدای خورې تباه کړه چې تباه شي خوب ته دې پرې نه ښودو ستا لاس زموږ این ټیم په سر دړي مور خو زما مړه ده او چغې سورې ته وې دا ټول چمګاونه راته هغه دې په بلو روخېجو خدای قرآن ته ورلږ غلی شه قسم دې په دې مرۍ دې راغلي کېږي یا پلارې خدای قرآن دا چغې سورې مو هغه باڼه کې جاړه که ټول مخلوق ته راباندې هغه دې په بلو دروي خدای ته وګوره دا چغې بندې کړه خدای دې په دغې خلکو ځمکه ډکه کړي د دوی خو ښځې جمدی دي پړونو باندې روغ دي زما خوړه کې دونه غار شوي دي زه به ژاړم مور خو زما وه مور زما مړه ده څه دی ته چغې وې نو زما نیمک چې ښځه خو زما وه ستا مور مخکې وروسته وه او مخکې زما ښځه وه زه به ژاړم زما مور مخکې وه یا بچي نه مې پرېږدي درته جلاته نه دا دې چغې چې زما قبر ته به په چغو چغو ژاړم اج داسې م غټه دیره ده څوک نه خبرېږي او نه راپسې مړي ماماګان راپاسي لاړم بس ته کور کښېنه لاړم پاسه خو چې بیا را نه شي پاسه توډه به ولکه څه خوبله راغښتې دی مانه چغې سوري دي انګولا دي روزه لکه وډه به ولا وره السلام علیکم وعلیکم سلام دا تاسو کره څه چل دی وروره چې د پلار د دومره چغې سورې راغښتې دي زمونږ په کور کې مریضان دي او هغه چغې سورې مونږ کره راځي تکلیف مونږ ته جوړ کړی دی لکه یا دا پلار هم سم که یا لیوني کړو ظالمه په کورونو کې یې تنګ کړو دا مړي خوار چا کره شوي یوازې تاسو په خو نه شوي که نه چپ کېږي خولې ته وله خوری واچو خوری یاره دې ځای نه کډه یوسئ که تاسو کډه نه وړئ چې مونږ یوسو ما د خدای ووایي چې مونږ یم لیونیان ټول قسم نه چې زه یم لیونیان یم چې څه چل ورسره وکړم او خولې وله غټه پټۍ ولګوه چپ چپ کړي ښه خیال مې کوه یاره خدای خو دې دغه مخبرې نه روغ رام وره خدای دې خپې مالي کړم دغه ځای کې ورسره خدای ښه دا کور یې دی السلام علیکم جی څنګه یې السلام علیکم بچې څنګه یې جوړې ټیک ټاک دا پلار هم پوه کې دلته چې جومات کې مونږ نه شو کولی لوی لوی باران ډېر راغوستي دي وروره مشر خفه نه شي هغه په ځای نه زه معافي غواړم قرآن مې دې ووایي مشر چې دی پلار مونږ لیونیان کړو ښځه یې سمله ده قسم چې ټوله دنیا په نالت کړې ده نو څه وکړو هلته یې دغه د زیم نیر ته یې وارته وایي ډک نیر نه دی چېسته تې تاسو هم خلاص شوي موږ هم ترې خلاص شو هلته چغې وایي مشر ورځه خفه نه شي ښه معافي دې نه غواړم او وایم ډېره ګرانه ده خدایه ته زما دا ښځه وبخې یا الله دا بیبي وبخې زما ښکلې کور ودانې وایم الله دې وبخه کور کې مې د زوی نه پرېږدي چې په غسکو غسکو درته وجاړمه یاره وره دا مې کور ودانې وفات شوې ده او دې راته د زنکدن په وخت کې وصیت کړی و چې تر څو پورې زما د قبر خاوره نی اوچه شوي ته به تر هغې پورې دویم واده نه کې د خدای خاطر وکړه مړه مونږ ته په ژوندونې تنګ یو او ته ورته په مړونې باندې به بوزې وخې وایم یاره وره دا زما د کور ودانې قبر دی او دې ما ته په زنکدن کې ویلي چې تر څو پورې زما د قبر خاوره نی اوچه شوي تر هغې به ته دویم واده نه کې نو کوروانې پې د شپې 5 بالټې اوبه چې هغه وچومه